اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو د پښتو متل سره زه ستاسو خدمت کې حاضرم. السلام علیکم. زه یو څو خبرې د اسلام او د دې ملک په نظام، غرض دا چې موږ د اسلام په لار ډیر یو او که نه د دې نظام په لار ډیر یو. صرف د دې یو څو مختصر خبرې کوم، کیدای شي دا خبرې ستاسو خوښې شي. په اسلام کې موږ ته دا ښیي چې تاسو دوکه مه کوئ، تاسو دروغ مه وایئ، تاسو چا سره زیاتې مه کوئ، کم تول مه کوئ، رشته داري برقرار ساتئ، خپلو کې ورورولي برقرار ساتئ، یو بل سره نیکۍ نه کوئ، د یو بل عزت خیال ساتئ. دغسې ډېرې خبرې دي، په هغې باندې ډېر وخت لګي. اوس زه د دې ملک نظام طرف ته راځم. دا ملک زموږ د مسلمانانو ملک دی او موږ په دې باندې فخر کوو چې موږ یو مسلمان ملک کې اوسېږو. نو موږ مسلمان له څه پکار دي؟ اوس موږ به د دې ملک نظام څنګه چلو او په دې به څه عمل کوو؟ نو موږ هغه شی ټول شاته وغورځو او دې ملک کې موږ خپله یو خپل نظام شروع کړو. او هغه څه دی؟ هغې کې نمبر 1 سفارش، نمبر 2 نقل، نمبر 3 رشوت، 4 ظلم، 5 دوکه او هر غریب سړي ته سپک کتل. دا زموږ نظام دی. نو ته ماته دا ووایه چې په دې نظام کې یو ماشوم پیدا شو لوی شو، نو هغه په دې نظام چلیږي. ځکه چې د ملک کوم نظام وي نو ماشوم په هغه نظام چلیږي. که یو ماشوم د هندو په کور کې پیدا شي هغه به هندو وي، که یو ماشوم د مسلمان کور کې پیدا شي هغه به مسلمانی، که یو ماشوم د عیسیانو کور کې پیدا شي هغه به عیسی. ماشوم ولې عیسیانو کور کې عیسی جوړیږي، د مسلمان کور کې مسلمان جوړیږي او د هندو کور کې هندو جوړیږي؟ وجه دا ده چې د هغه د کور نظام، د هغه د قوم نظام او د هغه د مذهب نظام یو دی. ځکه هغه ماشوم هغه نظام قبول کی او چې هغه نظام کې څه کیږي نو په هغه نظام دا ماشوم روان وي تر حده پورې چې دی پکې بوډا شي، خو د دغه مذهب نه ونه وړي او په دغه مذهب کې د دنیا نه ملاړ شي. وجه دا ده چې هغه د بل نظام نه دی خبر، د بل قوم نظام څه وي. سټډي پکار ده. نو که یو هندو قرآن سټډي کی، یو عیسی قرآن سټډي کی او دی عقلمند وي، نو کیدای شي انشاءالله هغه مسلمان جوړ شي. یو مسلمان خپل نظام پرېږدي او بل نظام شروع کی. مثال کې ما چې کوم تاسو ته دا مخکې وښودل، سفارش، نقل، رشوت، دوکه، ظلم، نو دا د چا کارونه دي؟ ټولې دنیا ته پته ده چې دا د چا کارونه دي؟ دا د شیطان کارونه دي. نو چې دا کارونه کوو موږ د شیطان مذهب قبول کړو. ځکه شیطان وایي چې زه تا سره دنیا ته مزو اخیستوله نه یم راغلی چې ته دې مسلمانیم که او زه دې تماشه کوم. او وایي تا به زه خپل مذهب ته راړم او زه چې بیا چېرته ځم ته به راسزئ. نو د الله نیکبختو په موږ د الله رحم وکړي. موږ دا ټولې طریقې د شیطان رانیولې دي. موږ ته الله په قرآن کې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ذریعه موږ د دې ټولو شیانو نه منع کوي چې دا مه کوئ، دا خطرناک شی دی. خو چونکې نه چاته مجبوري جوړه کړې ده او څوک حرس راغستی دی او څوک وایي چې نه دا نه وي نو بیا ژوند نشته. نو زه هغه مسلمان انسان چې په هغې کې مونږ ټول شامل یو، ښه راته پته وي چې دا شی بد دی، په دې سزا شته او دا د شیطان ملګرتیا ده، خو بیا هم کوو او بیا مونږ د هغې ځان له څه لاره هم ګورو. که څوک سفارش کوي و یاره دا زما حق دی، که څوک نقل کوي و یاره ټولې ملک کوي، که څوک رشوت علي یاره دا خو یې چی پاڼې دي، که څوک ظلم کوي وایي زه خو بدو خلکو سره ظلم کوم، که څوک دروغ وایي نه دا زما خبره خو رښتیا ده، دا چا وایي چې دروغ دی. خپله ورله لارې ګورو. موږ دا نه وایي چې موږ الله مینی او موږ نه د دې تپوس هم شته. دا شی زموږ په زړه کې هم نه راځي. نو الله دې موږ ټول په نیکه لار روان کړي. غلط عمل نه توبه پکار ده، استغفار پکار دی. زموږ ډېر لوی الله دی، هغه د معاف کولو والا دی. هسې نه چې مقرانه خطا شي او بیا افسوس کوو. نو الله دې موږ له د توبې ایستو توفیق راکړي. نو زه یو متل طرف ته راځم. ناظرین دا یو متل دی، وایي په تپوس سړی هندوستان ته رسي.
نو پښتنو چې مونږ ته دا متل پرېښی نو د دې دا مقصد نه چې یاره سړی په تپوس هندوستان ته رسي. تپوس یو پوهه ده، ته چې تپوس کې نو ته به پوهېږي. بغیر تپوسه ته نشي پوهېدی. که چېرې یو د دین خبره وي او هغې زده کول غواړي نو هغې تپوس پکې د عالم نه به تپوس کې د هغې تصدیق که غواړي هغه به د کتاب تصدیق هم درکوي. دغسې که ته تعلیم کې او په تعلیم کې ته په یو شي نه پوهېږې ته به تپوس کې د یو ټیچر د یو لیکچرر یو پروفیسر نه به خامخا تپوس کې هله به تا کې پوهه راځي. او نور خو دا نارمل خبره ده چې ته یو ځای ته ځې او تا ته ځای معلوم نه دی او د هغې تپوس کوې نو وایي په تپوس په ځای ته ورسې. نو د دې غټ مقصد دا دی چې ته به ځان هوښیار نه حسابې یو شي کې هله به ته کامیابي مومي. که چېرې ته ځان ډېر هوښیار ګڼې نو ته هغه مقصد ته نشي رسېدی. نو کله چې تاسو یو کار کوئ او په هغې کې نه پوهېږئ نو تاسو د هغې د تجربه کار سړي نه تپوس کوئ. پس د هغې نه به تاسو د هغې ایخ ته رسئ. ناظرین یو دویم متل دی وی پړ مې کا نو مړ مې کا. د پښتو دې متل دا مطلب دی که چېرې یو انسان سره د یو واقعي ثبوت موجود وي نو دی په حقه دی. نو ځکه خلک وایي چې ما سره ثبوت موجود دی زه وړی ما. دغسې که تاسو په ژوند کې هر یو کار کوئ د هغې ثبوت ځان سره ضروري ساتئ نو ته به په هغې باندې وړئ. که چېرې تاسو ثبوت نه وي نو بل خودغرض انسان ته چې پته ولګي نو بیا ستاسو منځ کې فیصله کول ګران شي. په قرآن کې هم دی چې تاسو یو کار کوئ په هغې کې لیکل خامخا کوئ. نو دا لیکل ډېر ضروري وي. یعنې زیات تر که تاسو وګورئ چې یو کار وشي یو څوک یې په سترګو ویني نو د هغه هم نه منلی کېږي. خو په اسلام کې د هغې خپله یو لار ده. که چېرې هغه رښتیا وینا ته نه راځي نو هغه بیا د قرآن په ترو باندې صحیح لارې ته راولي چې دی دروغ ونه وایي. بیا د قرآن مخکې دروغ ویل نو دا کار صرف د یو کافر کېدی شي د مسلمان نشي کېدی. د الله دې مونږه د اسلام په لار روان کړي او الله دې مونږ پښتنو کې اتفاق پیدا کړي او د الله تعالی نه به غواړو چې مونږ پښتنو کې څومره هم غلطې طریقې دي یا الله دا زمونږ نه لرې کړي. نو انشاءالله بیا به ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.